بسم الله الرحمن الرحيم. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. حضرت خولة بنت حکیم رضی الله عنها صحابیه دا فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل یو څوک چې یو ځای ته ورسي، هر ځای چې وي غټ وي کوچنی وي، لرې وي نږدې وي، کور وي پردی وي، چې یو ځای ته یو څوک ورسي او تر ورتلو وروسته دا مبارکه کلمه اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، دا کلمه وایي تر هغو چې په دې ځای کې دی وي، الله جل شانه به دی داسې وساتي چې هیڅ شی به ورته نقصان نشي رسولی. یو شی د الله پاک د مخلوقاتو څخه چې هر شی دی دا به ورته نقصان نشي رسولی. څومره آسان خبره ده او د حفاظت لپاره څومره لوی ګارانټي ده. رواه مسلم. کور ته ننوځې دا دعا ووایه د کور د شر به په امان وي، ښار ته ننوځې دا دعا ووایه د ښار د شر به په امان وي، مسجد ته راځې، بازار ته ځې، هر ځای ته چې ځې دا دعا وایه او ګورې لم یضره فی ذلک المنزل شیء، یو شی نقصان نشي رسولی، که غټ وي که کوچنی. تر دې پورې د مچرو دپاره هم دا دعا ووایه، د لړمو د مار دپاره هم ووایه، د انساني او د حیواني، د جني او د انسي، د هر قسم آفات و مصیباتو څخه د حفاظت دپاره دا دعا ده. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم. دا بیا هغه دعا ده په بل انداز ده. مخکې خدا وایي چې یو ځای ته ننوځي، یو مکان ته، اوس بیا د وخت لپاره ووایه، سهار و ماښام یې ووایه. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې یو سړی راغلی امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله ماښام لړم وخوړله. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل که تا ماښام دا دعا ویلې وای تا ته به لړم تاوان نه وای رسولی. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. ماښام یې ووایه تر سهاره به محفوظ یې، سهار یې ووایه تر ماښام به محفوظ یې، یو ځای ته ننوځې په هغه ځای کې ووایه په هغه ځای څخه تر څو وځې محفوظ وي. رواه مسلم. الله جل شانه دې موږ تاسو ته د دې شیانو یقین او بیا تر دې وروسته استقامت را نصیب کړي. اسانه دعا ده، اهتمام یې وکړي، معمول یې جوړ کړي، عادت یې جوړ کړي، شیانو ته یې ور زده کړي. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، بس سهار یې ووایه او شیانو ته ور زده کړه، کور ته ننوځې، خونې ته ننوځې. زما خپله معمول دا دی چې کله کله د ښار څخه ووځم د باندې چې ښار ته راننوځم، په اول سر کې دا کوشش کوم چې دا دعا ووایم، حتی چې په یاد وي اکثره چې ګلۍ ته راننوځم، یو خوا ته وتلی یم چې ګلۍ ته راننوځم، دا غټه ګلۍ ته روډ ته راګرځم هم دا دعا وایم. اهتمام یې سړی وکړي، ځکه دا هغه مسنون اذکار و اعمال دي چې د اسمان څخه راغلي دي. زما استاد حفاظت زمان پکښې کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.